السلام علیکم درنو دوستانو د سلور زره لغاتو لړۍ ته یو ځل بیا تاسو ښه راغلاست. نن به موږ تاسو ته یونټ 8 یعنی اتم یونټ درس تشریح کوو. په اتم یونټ کې موږ تاسو نن 10 مهم لغات سره د 10 مثالونو او همداشانته په 10 مثالونو کې به تاسو نور لغات هم زده کړئ. دا تاسو د چینل دا او تاسو کولی شئ د انګلیش په ډیر اسانۍ سره او په ډیر کم وخت کې زده کړئ. موږ دلته تاسو ته د سلور زره لغاتو لړۍ شروع کړې ده چې مخکې نه او اوس هم لګیا پکې د ګرامر 12 زمانې د همداشانته پارټس اف سپیچ د کلام اجزاوي دي، انګلیسي خبرې اترې دي، انګلیسي جادویي زده کړه د انګلیسي ابتدایي درسونه دي. لاړ شئ فقط پلی لیسټو څخه درسونه وګورئ او حتما به ستاسو پکې یو څه زده کیږي. صحیح ده. مخکې دې چې درس شروع کړو لومړی موږ ستاسو غوښتنه ده او خوشحالي او ستاسو همکاري یوازې له موږ سره همدا کېدلی شي چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو په زموږ د انګلیسي درسونه ډیرو کسانو ته ورسیږي او ترېنه برخمن سي. زه شروع کوم. د 4000 ورډ څخه موږ تاسو په اتم یونټ کې نمبر 1 لغات لرو accept. accept ویلی سي قبلول. صحیح سو. که تاسو فکر کړی وي کله چې فیسبوک کې تل چاته ریکویسټ وکړي، ریکویسټ معنا دا ده درخواست غوښتنه ترې وکړي که نه د ملګرتیا، بیا کله چې هغه ځان سره قبلوي نو بیا به څه وه accept تاته لیکي. نو د accept مطلب څو قبلول. په مثال کې موږ تاسو له I did not accept their offer. که تاسو ته فکر وکړئ did کارول شوی، did دلته د past tense یو نشانه ده، یعنې دا موږ ته د تیر زمانې په اړه باندې بحث لري. I did not accept their offer یعنې ما د هغوی وړاندیز قبول نه کړ. صحیح سو. offer په انګلیش کې ویلی سي وړاندیز ته یو چاته کوې چې مثلا ته ورته وایې ته راشه له موږ سره په دغه ځای کې کار وکړه، یو وړاندیز دې ورته وکړه. صحیح سو. نو offer په انګلیش کې ویلی سي وړاندیز ده. I did not accept their offer. ما د هغوی وړاندیز قبول نه کړ. نمبر 2 arrange. arrange په انګلیش کې ویلی سي ترتیبول، برابرول، منظم کول. صحیح سو. arrange. arrange ویلی سي ترتیبول، برابرول. په مثال کې موږ لرو arrange the books on shelf. arrange the books on shelf یعنی کتابونه په تاقشه کې ترتیب تنظیم کا. دا هم یو بل لغات چې تاسو زده کړئ. shelf ویلی سي تاقچې ته. صحیح سو. arrange the books on shelf یعنی کتابونه په تاقچه کې څه کا، منظم کا، ترتیب کا یا هم برابر کا. دریم نمبر لغات attend. attend په انګلیش کې ویلی سي اصل کې قصد نیت ته ویلی سي خو حاضرېدل د دې اصلي معنا ده. attend حاضرېدل. I'm not sure. I'm not sure دا معنا څه ده؟ I'm not sure زه مطمئن نه یم، یعنی صحیح سو یا زه باوري نه یم. I'm not sure if I will attend that wedding ceremony یعنی زه مطمئن نه یم چې زه به په هغه واده محفل کې حاضر شم. صحیح سو. I'm not sure if I will attend that wedding ceremony یعنی زه باوري نه یم چې زه به په هغه واده کې حاضر شم یا به اوسم. نو wedding ویلی سي واده ته. صحیح سو. محفل د واده ته wedding ویلی سي. نو زه مطمئن یم چې هغه واده ته وایي شرکت وکړم یا هغه واده ته لاړ شم. راځو نمبر 4 balance. balance ویلی سي توازن ته، وزن برابرول ته ویلی. صحیح سو. د توازن مطلب څه ده؟ توازن مطلب داسې ده مثلا یو مثال مونږ ورکوو، یو داسې لنډ مثال ورکوو. یو نفر ده په یو داسې نري دیوال حرکت کوي، خلاصه په دیوال ځي، دیوال مثلا ډیر باریک نری وي او دی په هغه باندې قدم وهي، حرکت کوي. نو په داسې وخت کې د لاسونه هم داسې خواره نیولي، نو خپل توازن دی کې ساتي. که چیرې دی خپل توازن داسې کنټرول کې نه کړي، دی غورځي یو طرف باندې، نو دغسې ته ځان توازن برابروي په داسې کم باریکي ځایونو کې. دې ته په انګلیش کې ویلی سي بالانس. صحیح سو. بالانس توازن. اوس احیانا مثلا دا هغه د مونږ کېښود مارکر، که چیرې دا دې خوا ته څومره لویږي دې خوا، نو دې باید توازن برابر سي. ګورئ مثلا دا باید چیرته ودرېږي چې دا ودرېږي، دې ته توازن وایي. په انګلیش کې ته ویلی سي بالانس. یو مثال I could not balance myself. سلف ویلی سي خپل ځان. دا په انګلیش کې یو لغت ده، سلف خپل ځان. I could not balance myself زه باید د خپل ځان تعادل نسم سوی، توازن. and feel down in the mood او لاندې یعنی مطلب دا چې ما خپل د ځان توازن ونه ساتلی او په موډ کې ولوېدم. موډ معنا چې د خټه. صحیح سو. یعنی په خټه کې زه ولوېدلم. I could not balance myself and feel down. feel down معنا کته لوېدل. in the mood په خټه کې یعنی ما خپل توازن نه ساتلی او په خټه کې ولوېدم. نمبر 5 encourage. encourage مطلب څه ده؟ encourage ویلی سي حوصله ورکول
او یو بل هم معنی دا د سه تشویقول ته یو څوک تشویقې دې ته هم انکریج ویل شي خو بل معنی چې دا انکریج حوصله ورکول یو چاته ورکړي صحیح سو یو نفر دا مثلا یو کار کوي شروع کوي مثلا هغه مختزي خو بیا پکې دلته ناکام سي مثلا نو په دغه وخت کې ملګری پلار ورور یو دوست دا تا ترازی شي کی ته انکریج کوي یعنی معنا دا تا حوصله درکې ته تشویقي چې ته بیا حرکت وکړې ان شاء الله ته به هدف ته رسیږي صحیح ده نو باید په ژوند کې هر کس دغه یو انکریج کس ولري د ځان سره هغه که په هر برخه کې اوسېږي لکه څنګه چې تاسو د زموږ درسونه ګوري زموږ ویډیوګانې در سره د تشویق په خاطر باندې موږ ته مثلا خپل کمنټونه کوي لایکونه کوي دغه خپل موږ ته د انکریج په معنا راتلی سي او حوصله موږ ته راکوي چې موږ لا فعالیت وکړو او ان شاء الله چې ورځ وتوانیږو تاسو څخه ډیرو کسانو ته زموږ د ویډیوګانې خپرې شي نو encourage حوصله ورکړه you should encourage him ته باید هغه تشویق کړي حوصله ورکړي هغه ته صحیح سو you should encourage him صحیح سو یا مثلا ته my father encourage me زما پلار ما ته حوصله راکوي ما ته تشویق راکوي صحیح سو let's go to the number 6 familiar مطلب دا بلد یا هم آشنا یو څوک مثلا یو ځای کې بلد اوسېږي صحیح ده یو کلی ته څوک راځي هلته بلدېدل بلد اوسېږي یعنې هغه ځایونه ورته معلوم وي تر یو اندازه پورې دې ته ویل په انګلیش کې familiar دلته د we are not familiar with each other مونږ یو له بل سره بلد نه یو we are not familiar مونږ بلد نه یو with سره ده each other معنا ده یو له بل صحیح سو یو له بل نو each other یو له بل صحیح سو we are not familiar with each other مونږ یو بل سره بلد نه number 7 وم نمبر grab ویلی سي لاس اچولو تم ویلی سي او همدا شانته لاس ور اچولو تم کېږي یو څه داسې راخلي او راښکلو تم کېږي په مثال کې why did you grab the mango from the tree ولې دی وایي امونه صحیح سو ولې دی ام دلته ام ده ځکه یو دانه صحیح سو که اس سی بیا ډیریږي why did you grab the mango from the tree ولې دی ام د ونې څخه وغورځول یعنی ولې دی ام د ونې څخه راښکته کړل صحیح سو ټکان یې ورکړ why did you grab the mango from the tree ونې ته وایي mango ام ته وایي او grab همغه راښکل او یا هم لاس ور اچول دي یعنی تا ولې ام ته په ونه کې لاس ور واچوي صحیح سو نمبر 8 hang رازړول دي صحیح سو hang رازړول معنا دا مثلا یو شی راخلي داسې کلکوي او رازړوي صحیح سو هغه که په عام اصطلاح وایي که تعویض اوسېږي که عکس اوسېږي او هغه که هر څه اوسېږي نو hang ویلی سي رازړول I wanna په یاد ولرئ په انګلیش کې تاسو همیشه کوشش وکړئ کله چې تاسو اختصاري یو چا سره زر زر غږیږي که نه مثلا ته I want a marker I want اما که ته چیرې غواړې زه I want a marker I wanna نو دلته wanna صحیح سو wanna gonna صحیح سو دا به انشاءالله تاسو زده کوئ چې کله تاسو غواړئ فاسټ انګلیش خبرې وکړئ د هغه لپاره ځان ته پلیلیسټ جوړوم او په هغې کې به داسې wanna gonna یا nope دا شیان به انشاءالله درته I wanna hang my picture on the front wall یعنی زه غواړم دلته همیشه دا د فول سټاپ علامه ورکوي یو جمله کې که سوالیه او سوالیه فول سټاپ د هر څه مراعات کوي I wanna hang my picture یعنی زه غواړم راوځړوم خپل تصویر on the front wall په مخامخ دیوال باندې صحیح سو front wall ویلی سي مخامخ صحیح سو front صحیح ده کله چې تاسو مثلا د تلیفون فرانټ کامره کومه یوه ده فرانټ مخامخ د مخ کامرې ته فرانټ کیمرا وایي صحیح سو نو دلته هم ده I wanna hang my picture on the front wall یعنی زه غواړم چې مخامخ خپل تصویر راوځړوم نمبر 9 hawk معنا ډیر غټ په بخښنې سره ډیر huge صحیح ده ما تاسو ته همیش ویلي کله هم چې آخري کلمه زموږ تاسو په جي ای ختمه سي هغه د چی معنا ورکوي صحیح ده huge ډیر غټ لوی